که تاسو دغه درې شیان یاد کړئ نو زه تاسو ته دا یقین درکوم چې تاسو ته به دوه شیان خامخا حاصل شي. اول د قرآن کریم په زرهاو الفاظو باندې به تاسو پوه شئ. دوهم د عربۍ د ژبې په سلهاو الفاظو جوړولو باندې به تاسو قادر شئ. بس تاسو صرف یو ځل همت وکړئ. دغه درې شیان یاد کړئ چې په دې ویډیو کې به یې زه تاسو ته دروښیم او د هر یو شي مثال به هم ذکر کړم او دا ډیر یو زبردست او مزیدار شی دی. تقریبا دا په هر یوه ژبه کې وي، لیکن د دې یوه خاصه خبره داسې ده چې د عربۍ نه علاوه په نورو ژبو کې دا اصلا نه موجودیږي. که موجود هم شي نو چیرته په سلو کې به په یوې یا دوه ژبو کې موجود شي چې په دې ویډیو کې انشاء الله زه تاسو ته ښودونکی یم. که تاسو عربي زده کول غواړئ یا د صرف او نحوې د زده کولو خواهشمن یې نو بالکل یو صحیح چینل ته راغلی یاستئ. دا چینل در سره سبسکرایب کړئ د دې لپاره چې هر یو درس اول تاسو ته راشي. نو هغه درې شیان شروع کوو چې د هغې باره کې ما تاسو ته وویلې چې د هغې د یادولو نه پس به تاسو د قرآن کریم په سلهاو الفاظو باندې پوه شئ او د عربۍ د ژبې د زرهاو الفاظو په جوړولو باندې به تاسو قادر شئ. دا یوه ډیره غټه دعوه ده، لیکن کله چې تاسو دغه شیان یاد کړئ نو تاسو ته به پته ولګي چې دا دعوه انشاء الله بالکل یوه صحیح دعوه ده. او هغه درې شیان دي: واحد، تثنیه او جمع. یقینا تاسو به خاندئ چې دا یې څه جوړ کړلو، واحد، تثنیه او جمع. خو اسانه خبره ده، لیکن نه، که تاسو بالکل نوي یاستئ نو یقینا دا خو تاسو لپاره یو نوی څیز دی، او که تاسو نوي نه یاستئ نو بیا به تاسو ته تر اوسه پورې د واحد، تثنیه او جمع د اهمیت اندازه نوي معلومه. نو ځکه خو تاسو خاندئ په دې خبره باندې چې د واحد، تثنیه او جمع د ښودلو لپاره ما د زرهاو خبره ولې وکړله. اوس یې درته وایم. اول دا زده کړئ چې دا واحد، تثنیه او جمع څه شی دی. ګورئ، د کوم لفظ څخه چې د یو عدد مراد وي هغې ته واحد ویلی کیږي. لکه یو کتاب، دې ته په عربۍ کې کتابون ویلی کیږي. او د کوم لفظ څخه چې د دوه عدد مراد وي هغې ته تثنیه ویلی کیږي، لکه کتابانې، دوه کتابونه. د کوم لفظ څخه چې د دوو نه زیات عدد مراد وي نو هغې ته جمع ویلی کیږي، لکه کتبون، کتابونه. اوس زه تاسو ته د دې اهمیت وایم. ګورئ، د هر یو څیز چې کوم نوم وي هغه ته په فعل، اسم او حرف کې اسم وایي. هغه به فعل هم نه وي او حرف به هم نه وي، هغه به صرف او صرف اسم وي. او څومره اسمونه چې دي که چېرته تاسو هغه یاد کړئ نو تاسو یقین وکړئ چې یو بهترین عرب خوان به تاسو شمار شئ، ځکه چې تاسو ته به پته لګیږي چې په عربۍ ژبه کې یو څیز ته څه نوم اخلي. اوس سوال دا دی چې دا دومره مفردات او دا دومره زیات الفاظ به مونږ ته څه رقم یاد شي. ګورئ، اول به تاسو دا کار کوئ
چې تاسو به مسلسل غور او فکر کوئ، خاص کر په قرآن کریم کې. او د دې اسانه طریقه دا ده چې مونږه په پښتو ژبه کې په خپله د عربی ژبې ډیر الفاظ استعمالوو. د مثال په طور تاسو دغه جملې ته وګورئ، مونږ په پښتو ژبه کې د عربی ژبې ډیر الفاظ استعمالوو. نو په دې یوه جمله کې مونږ د عربی د ژبې 3 الفاظ استعمال کړل. اول عربي، دوهم الفاظ، دریم استعمال. نو تاسو ته به په عربی کې داسې ډیر الفاظ میلاو شي چې هغه تاسو په پښتو کې په اسانۍ سره استعمالوئ. که تاسو د دې په باره کې سوچ او فکر وکړئ نو تاسو به حیران شئ چې د عربی ژبې بېشمېره الفاظ خو تاسو ته د مخکې نه معلوم دي. که بیا ته د الله په فضل د قرآن حافظ یې، که نه هم یې، نو بیا به هم خامخا تاسو ته ناظره یا د قرآن کریم وړوکي سورتونه یاد وي. نو تاسو په دې قرآن کریم کې وګورئ چې داسې کوم یو لفظ دی چې هغه په قرآن کریم کې ذکر دی او په پښتو کې هم هغه استعمالیږي. نو په دې طریقې تاسو به ډیر الفاظ را پیدا کړئ او تاسو ته به پته ولګي چې د پښتو دا یو لفظ دا د عربی لفظ دی. نو د دې مطلب دا شو چې د واحد یوه ډیره لویه ذخیره د مخکې نه تاسو سره موجود ده او د دې ذخیرې د حاصلولو دوهمه طریقه د قرآن کریم ترجمه ده. د قرآن کریم د ترجمې څخه تاسو دا د مفرد الفاظ ذخیره او جمع کولی شئ. دریم، تاسو د خپل ځان سره لازما د لغت کتابونه وساتئ. یو د عربی څخه پښتو ته، دوهم د پښتو څخه عربی ته. او تاسو وخت په وخت هغه ګورئ چې په عربی کې دې لفظ ته څه وایي او پښتو کې د دې ترجمه څه ده. اوس تاسو سره د مفرد الفاظو یوه ډیره لویه ذخیره راغلی ده. نو اوس تاسو دغه ټول په ټوله د مفرد الفاظ دوچند کولی هم شئ د دې د تثنیې په جوړولو سره. نو تاسو لپاره صرف د تثنیې قاعده پیژندل پکار دي. که چیرته تاسو نوي یاستئ نو د تثنیې د جوړولو قاعده به تاسو لپاره ډیره په زړه پورې وي. او که تاسو ته د تثنیې د جوړولو قاعده د مخکې نه معلومه ده نو نن تاسو د هغې د اهمیت اندازه وکړئ. مثلا تاسو فرض کړئ چې په عربی ژبه کې 10 لکه الفاظ دي او که تاسو د تثنیې د جوړولو قاعده پیژنئ نو تاسو سره د 10 لکه الفاظو په ځای د 20 لکه الفاظو ذخیره ده. او دغه شان تاسو فرض کړئ چې په دې قرآن کریم کې تقریبا 80,000 شاوخوا الفاظ دي. اوس په دې کې اسم هم شته، فعل هم او حرف هم. نو چې موږ مکررات الفاظ وباسو، دغه شان فعل او حروف هم وباسو او فرض کړو چې په دې کې 10,000 اسمونه دي، نو د دې 10,000 اسمونو تثنیه چې تاسو جوړه کړئ نو تقریبا تاسو سره به د 60,000 الفاظو ذخیره حاصله شي. نو اوس به تاسو ته پته لګېدلی وي چې د ویډیو په اول کې مونږ کومه خبره کړې وه هغه بالکل صحیح خبره وه. اوس د تثنیې د جوړولو قاعده څه ده؟ د تثنیې د جوړولو قاعده دا ده چې د کوم لفظ څخه تثنیه جوړولی شي نو د هغې مفرد لفظ په آخر کې به الف او نون مکسور راوړلی شي، یا به
یا ساکنه او نون مکسور راوړلی شي. دا د تثنیې د جوړولو قاعده ده. د کوم لفظ څخه چې څه جوړولی شي، تثنیه جوړولی شي، د هغې لفظ په آخر کې به څه راوړلی شي؟ الف او نون مکسور، یا چې دی د هغه لفظ په آخر کې به یا ساکنه او نون مکسور راوړلی شي، دا لګولی شي. مثلا کتاب دا مفرد دی، اوس چې د دې نه موږ تثنیه جوړو نو د دې په آخر کې به الف او نون دا زیات کړو، را به وړو. چې الف او نون راوړو نو د کتابون نه څه جوړیږي؟ کتابانې جوړیږي. دا د تثنیې د جوړولو څه ده؟ طریقه ده. یا به یا ساکنه او نون مکسور په آخر کې راوړلی شي د مفرد، خو د دې یا ساکنې نه مخکې به څه وي؟ فتحه. لکه کتابون نه موږ تثنیه جوړو نو آخر کې یا ساکنه او نون مکسور چې راوړو نو څنګه به شي؟ کتابینې. اوس به ستاسو په ذهن کې دا اشکال راځي چې کله د واحد څخه تثنیه جوړولی شي نو په هغه وخت کې به د دې واحد په آخر کې الف او نون په کوم صورت کې راوړلی شي، او دارنګي یا او نون مکسوره به په کوم وخت او په کوم صورت کې راوړلی شي. د دې په باره کې زه تاسو ته مختصرا وایم چې د الف او نون سره د واحد تثنیه په هغه وخت کې راځي کله چې دغه تثنیه مرفوع وي. په یا او نون سره په هغه وخت کې راځي کله چې دغه تثنیه منصوب یا مجرور وي. د تثنیه د قاعدې د زده کولو د وجې نه به تاسو د عربۍ د ژبې د سلهاو الفاظو په جوړولو باندې قادر شوي یې. اوس تاسو یې منئ او که نه منئ. ما تاسو سره په اول د ویډیو کې دا وعده هم کړې وه چې دغه شیان د عربۍ د ژبې نه علاوه په نورو ژبو کې په ډېر کم مقدار موجودیږي. نو په پښتو کې واحد او جمع راځي، دغه شان اردو کې هم واحد او جمع استعمالیږي. په اکثرو ژبو کې هم دغه واحد او جمع استعمالیږي، لیکن تثنیه چې ده دا خاص ده د عربۍ د ژبې پورې. په اکثر ژبو کې دا تثنیه نه استعمالیږي، نه راځي. دریم سیز مونږ سره جمع. د جمع څه مطلب دی؟ د جمع مطلب دی د دوو څخه زیات، یعنی د دوو څخه زیاتو ته جمع ویلی کیږي. بیا د دې جمع دوه تقسیمونه دي. اول تقسیم جمع سالم او جمع مکسر. په دوهم تقسیم کې هم دوه قسمونه دي. اول جمع قلت، دوهم جمع کثرت. جمع سالم دا هغې جمع ته وایي چې په هغې کې د واحد وزن سلامت وي، لکه د مسلمون جمع مسلمونه ده. او جمع مکسر دا هغې جمع ته ویلی کیږي چې په هغې کې د واحد وزن سلامت نه وي، لکه کتابون د دې جمع کتبون ده. نو په دې کتبون جمع کې د واحد وزن سلامت نه دی. هلته په کاف باندې زبر دلته پیش دی، هلته تا باندې زبر دلته پیش دی، او هلته د تا نه وروسته الف دی او دلته هغه الف نشته دی. نو د جمع د مفرد چې کوم وزن و هغه په جمع کې سلامت نه دی، روغ رمټ پاتې نه دی، مات شوی دی. جمع سالم چې دا بیا په دوه قسمه باندې ده. یو ته وایي جمع مذکر سالم لکه مسلمونه. د دې جمع مذکر سالم په آخر کې واو ما قبل مضموم او نون مفتوح راځي. دوهم د جمع مؤنث سالم لکه مسلماتن، او د دې جمع مؤنث سالم په آخر کې الف او تا زائد راځي. د جمع چې کوم دوهم تقسیم و چې جمع قلت او جمع کثرت و، د دغې جمع تعلق د اعدادو سره ده، یعنی د شمار سره. جمع قلت دا هغې جمع ته وایي چې په هغې کې د دریو څخه واخله تر لسو پورې عدد مراد وي. او جمع کثرت هغه جمع ته وایي چې په هغې کې د لسو یا د لسو څخه د زیاتو څیزونو عدد مراد وي.
د جمع قلت اوزان. د جمع قلت شپږ وزنونه دي. د دې دپاره شپږ اوزان راځي، شپږ صیغې راځي د جمع قلت دپاره. اول افعال لکه اقوال، دوهم افعل لکه انجم، دریم افعلة لکه امثلة، څلورم فعلة لکه غلمة، پنځم جمع مذکر سالم بغیر د الف لام څخه لکه مسلمون، شپږم جمع مؤنث سالم بغیر د الف لام نه لکه مسلمات. د جمع کثرت اوزان. د جمع قلت څخه علاوه چې څومره هم اوزان دي هغه ټول په ټوله د جمع کثرت دي، لیکن دوه خبرې په یاد لرئ. اول په جمع سالم باندې چې کله الف لام داخل شي نو د هغې نه جمع کثرت جوړیږي لکه المسلمون المسلمات. دوهم جمع قلت او جمع کثرت کله کله د یو بل په ځای باندې هم استعمالیږي. د دې ویلو کار په دې سبق کې چې څومره شیان مونږ وویلې د دې هر یو مثال په قرآن کریم کې وګورئ او بیا یې د ویډیو په کمنټ سیکشن کې پیش کړئ.